چا چې څلور رکعته لمونځ د ماسپښین د لمانځه نه مخکې وکړو او بیا څلور د ماسپښین د لمانځه نه بعد وکړو حرمه الله علی النار دا سړی به الله په جهنم باندې حرام کړي په جهنم اور به پرې نه لګي دا حدیث امام احمد امام ترمذي امام ابو داود امام نسائی امام ابن ماجه ټول راوړی دا مسلم کې دي چې اکثر ملګري اول پرې راوړي ځکه چې موږ ته خو یو طریقه ښویې کېږي بس او بیا به د مرګه پورې په هغې باندې کلک ودرېږي بیا چې زموږ مذهب دی او زموږ مسله ده او زموږ ملک دی او زموږ ژبه ده بیا دا کیسې کوي نو مولیانو ته که پته هم ده خو عوام یې نه دي خبر کړي نو عوام غریبانان یې د ډېر لوی خیر نه محرومه کړي دي د حدیث کې دا مسله ده چې د ماسپښین د لمانځه نه مخکې چا څلور رکعته وکړو دا خو خلک عموما کوي او بیا ترې وروسته هم څلور وکړو الله به په جهنم باندې حرام کړي من حافظه چې چا حفاظت وکړو دې طریقې نو څلور رکعته مخکې دا خو ثابت دي دوه وروسته ثابت دي او دا دوه د هغې سره نفل دي دې ته به سنت نه وایو ځکه چې دې باندې مواظبت نشته کوم چې مشهور سنت دي د ماسپښین د لمانځه نو هغه شپږ رکعته دي څلور مخکې او دوه وروسته څلور مخکې او دوه وروسته بس دې حدیث کې څلور راغلي نو د دې سنتو سره بیا دوه رکعته د نفلي لمونځ دی که چا ورسره ده وکړو نو دا فضیلت به ورته میلاو شي د هغې نه بعد حدیث ته بیا دا مسله واضحه کوو وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ابو ايوب وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده 4 قبل الظهر ليس فيهن تسليم څلور رکعته د ماسپښین د لمانځه نه مخکې کول په دې کې سلام ګرځول نشته یعنې څلور به په یو سلام کې په یو طریقه په یو دوه رکعته دې وکړو د نه بیا به سلام ګرځوي لنډه قاعده به وکړي بیا به دوه رکعته وکړي بیا به سلام ګرځوي تفتح لهن ابواب السماء دې منځه ته د اسمان دروازه کولاوي دې څلور رکعتو ته دا حدیث امام ابو داود امام ابن ماجه رحمه الله راوړی